نو یوې موقع کې 40 کسان واستول او یوې موقع کې 80 کسان واستول او یوې موقع کې باقاعده 200 کسان لارې ته وروستل او د دې مشر ولی خالد بن ولید کولا چې په هغه وخت کې لا مسلمان شوی نو چې دا مسلمانان ایثار کوي چې دا ناراضي او هغه ته تنګ کوي چې تاسو باندې لاس واچي او هغه لاس اچول به مونږه بهانه جوړ کو لکه څنګه چې امریکای د افغانستان باندې د حمله کولو لپاره بهانه جوړ کړي چې هغه باغی ته حمله کولو بس هغه لپاره بهانه پکار و نو هغه بهانه جوړ شي او دی مونږ باندې حمله وکي او مونږ به خلکو ته وې دا ګوره دی حمله وکړه او جګړه مونږ ورسره وکړو چنانچې وی موقع کې 40 کسان د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم ځکه پړاو کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لار لکه بدل کړو پړاو کړو هغه کې غیر اغله د کانو باقاعده گزارونه او وشتل او تنگول او څه او دا مجاهدینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیه یافته خلکو د پیراتاو شو او چرتال شو د 40 کسان ټول ژوندۍ ونیول چې ژوندۍ ونیول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړي پرېږدي خیر مونږ جنگ ته نه راغلي کدی د جګړې کوشش کړې ده کومګه ژوندۍ نیولې دي او که هر څه دی پرېږدي خیر لاړ په سبا باندې هغه اتیاو کسانو باقاعده حمله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پړاو باندې هغه اتیا وړ کسان بیا ونیول شول 80 کسان بیا ونیول ژوندۍ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړي پرېږدي او دا د اخلاق او اغلوی اعلی ترینه نمونه و او دا سه حال کې چې موږ عمره ته زتمږه اشاره او به جګړه جوړي بیا خامخه لکه موږ پښتو کې متل دی چې پوزه ته خله راوړي نو پرنجه وکوما انتوشه برازي ما ته خامخه او د دې باوجود هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جذباتو کې په دې غصه کې هغه رانغلو چنانچه هغه دې ته مجبور شول چې موږ دې سره خبره اترو د دې خبره اترې نورست مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه په مقام باندې پړاو کړو او دا د مکې نه تقریبا 15 کیلومتر ډیره نږدې علاقه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د خلیته د ذاته رسیدلو په دې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده عثمان رضی الله تعالی عنہ د واسطه چې تلاړ شه او مکې کې استا خپلوانو ډیر دي او هغه سره رښتې دي هم دي او ست په خبرو کولو کې نرمي کوونکې ندی وجنا تلاړ شه هغه سره باقاعده خبر او کا چې موږ عمره ته راغلی عمره کوو واپس ځو جګړه نه کوو عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو مکې ته چې مکې ته لاړو او پروپاګاندا دا وشولا چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کړي قتل کړي دي شهید کړي دي او عثمان رضی الله تعالی عنہ لیټ هم شو د خپل مدینه لک ایثار هم شو واپس راتلونه مسلمانانو ته دا یقین شو چې کني عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کړي دي چنانچه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دې باندې پوه شو چې خبره دې ته ورسیده چې قاصد چې د لپاره هر چا قانون کې امن دی هغه قتل کړو هغه د لپاره دراغلل نو واپس نزو او جګړه کړو او د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدل اخلو نو یو کانی باندې د ونی لاندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ودرید او خطبه وکړه تقریر وکړو او صحابه کرام ته ویلي چې عثمان تله دی او د اطلاع دادا چې هغه شهید کړي شوی دی کدا اطلاع رښتیا وی او د دې تحقیق او تصدیق وشي نو موږ بدل ته واپس نزو ترڅو چې موږ د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدل اغسته نه وي خو دلته خو ورتل د سوا د مرګ نه بل خبره خو نشته اصلها کم ده نشته برابر ده او مکه ده د خپل کله وطن ده او موږ دلته بیابان کیو نه کورونه شته نه دفاع شته او نه فوج راتلی شي خو جګړه کو نو دا بیعت کو بیعت مطلب سودا کو بیع کو او دا بیعت باقاعده د ځان په مړ کول باندې کو سرور کول باندې کو چنانچه تاسو ما سره بیعت وکړئ چې تاسو به خپل ځان د الله رضا لپاره په دې مکه خلکو په خلاف کې باور کوي صحابه کرام باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاس ورکو او موږ تاسو سره دا بیعت ته دا د ایمان د صحابه کرام او د باندې زمایو تقریبا باغ ناران کې شته تاسو ټول ته درخواست ته چغه ته خامخراشي ان شاء الله سبب راځي ان شاء الله باغ ناران مسخوتن کې نو هغه کې هغه په مرګ باندې باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سودا وکړه چې ما دا ځان تا ته بخله ان ما دا الله ته ورکړې ده او زبر د غزان قرباني کومه او د کفرونو په بدل اخلم او اخیری چې کله دا ټول بیعت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس اوچت کو او بیا فرمایل چې عثمان وې نو دا لاس د عثمان او دا لاس د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه طرف نم ز بیعت کومه دغه دا خلا یقیني حالت خو نو چې دې دا بیعت وکړو پته ولګی دا چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کړي نه دی
بلکې هغه په خبره ترو کې یا څه مشکل کې سار شوی او واپس راغی او هغه سره سهيل چې هغه وخت لا مسلمان شوی نو سهيل بن عمرو هغه ور سره راغی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته او چې باقاعده معاهده کو تاسو مرزي کافرم په دې باندې پوښول چې دا خلق واپس کیږي نه او دومره مضبوط بیعت وشو او چې راشي جګړه وکي نو د دې جګړه خو مخکې غي لیدلې و په بدر کې او په احد کې او په نور موکو کې او د هغه همت او مهنت هم لیدلې او د الله ملګرتیا هم لیدلې و بل طرف ته د هغه خپل کمزوري مو ته معلومه و چې کار غلط کو نو دیو جنا داسې د منځ لار سره او استلې شي چې زمونږ دا امغه چې خپل خبرو کې ورته چې لچک پیدا وشي د منځ لار راوستې شي چې مونږه بي عزتي مونږ نشي لکه اوس امریکا چې کم شي تراغله د افغانستان کې اده د اوس راغله چې داسې پرتګه می جوړه شي چې وزما او دغه رنګي صورتحال هغه کافر هم چنانچه غیر اغلل معاهده د پاره چې مونږه تاسو سره معاهده کوو معاهده کې شپږ شرطونه وو په دې شپږ وړو شرطونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره ومنله چې صحیح ده و تاسو دا سوای هم د کرانګي صحیح ده هغه کې یو شرط داو چې دې کال لس کال به زمونږ استاد په خپل منځ کې جنگ بندي وي لس کال به په یو بل باندې حمله نکوو نمبر 1 یو جواب غداوا دویمه داوا چې کم کس د مدینې نه راشي مکې ته دا بنه واپس کو خو چې کم کس د مکې نه لاړ شي مدینې ته مسلمانانو ته هغه واپس راځي موږ ته پیغمبر اسلام او تو فرمایل چې صحیح ده دا ډېر خطرناک شرط او صحابه کرام په ډېر زیات خپو او ډېر زیات نه قابل برداشت ورنه هغه ورته داو چې مدینې نه به یو سړی راشي دی بنه واپس کوي او چې مکې نه به یو سړی راشي مسلمان هغه موږ واپس کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې موږ نه یو کس لاړ شي مکې ته او هغه مرتد شي هغه موږ څه کوو لاړ شي غوړه ورکه چې سي لړکیږي په دې کوو چې ساره وي یا دینه واپس غواړو او پاتې شو دینه چې راشي نو الله بغي ته بل لار راو بس تاسو ولې په دې خپایي په دې شرط باندې دا دویم شرط دریم شرط داو چې زمونږه غیر چاپیر چې کم قبایل دي مکې نه یا د مدینې نه یا په دې لارو کې دا به آزادي نه به تاسو پابندي کوي چې موږ سره ملګری شي نه به موږ پابندي کوو چې موږ سره ملګری شي او نه به دوی په خپلو کې جګړو کې یو بل سره ملګرتیا کوو چې کله خپلو کې جګړه وا نو موږ به د هغه ملګرتیا نه کوو د بلې ډلې په خلاف باندې چې نیم قبایل مسلمانانو سره موحد او نیم قبایل د کافرو سره موحد دا دریم شرط څلورم شرط داو چې دې کال ته واپس لاړ شه اومدې ځنا بل کال به ته لاړ راشه عمره ته او په عمره کې به بل کاربلا شه دې کال ته واپس لاړ شه او دا اند مکه په دې خلی کې نه واپس استای او دمر 100 کیلومتر واپس مدینه ته او بل کال به راشه به تاسو عمره وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام سید په دې باندې مسلمانانو خفاو چې موږ راغلي یو احرامونه متړلې دي او دلته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خوب لیدل او د خوب په بنیاد باندې مسلمانانو چې کم بکی کمزوري او یا هغه منافقین چې کوم اعتراض کوي ورستو برازي سوره فتح کې چې دا څنګه پیغمبر دی او دا خو چې خوب رښتیا وي او دی خو واپس راغلل نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایل چې ما خوب لیدل او چې مونږ به عمره کوو دا خو مې نو لیدل چې موږ دې کال وکاو بل کال وکړو خو به پوره شي چنانچه خو به پوره شو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او اخیری شرط داو څلورم اخیری د څلورم شرط کې د اخیره ایسا چې بل کال چې تاسو راځي نو دریش په مکه کې کوي او بیا واپس شي صرف دریش په مکه کې وکي او موږ به مکه تاسو ته خالی کو بیا تاسو واپس شي دا معاهده وشو چې کله دا معاهده وشوله په عین د دې معاهده په موقع کې معاهده په موقع کې د امدی سهيل چې کم سهيل راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د لیکل کول د دسویو ابو جندل او دا مسلمان شوی او د په زنجیرونو کې تړل او په مکه کې په جیل کې اچول بند کړو هغه چرته نه خلاص شوی دی په هغه زنجیرونو کې او په هغه حالت کې د مسلمانانو تر ورسېد او هغه چې د سزاګانو او نشانات او زنجیرونه او په کاړه دغه پلاس کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې ما ته امر راکې زرا و تختم دینه نو د پلار ورته ویل دا سهيل چې یا رسول الله یا محمد ازګه چې رسول الله هغه منلو صلی الله علیه و علیه وسلم مونږ تاسو لیکل خو نه دی کړی خو معاهده شوی ده او معاهده کې دا شرط چې مدینه مکه نه څوک راشي واپس وکوي وي نو دا راغله د مکه نه واپس به راکوي نو دا شرط د مسلمانانو ته عملی طور باندې التغا دومره په تکلیف کې ده او زنجیرونه دي او دا غي ظلمونه دي او واپس ور کوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې خیر